السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. د حاجت وظیفې د یوټیوب چینل مینوالو کتونکو ورونو او خویندو، الله تعالی مو همیشه د پاره خوشاله تر او تازه کامیاب او کامران ساته. الله تعالی مو در غم ار مصیبت او در نه پامنه حفاظت کې ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانونو پوره کا. زما عزتمندو، نن د یو نوي او خاص وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا وظیفه زما عزتمندو د توکل علی الله وظیفه ده او یو وظیفه نه ده، بلکې زما عزتمندو زنن تاسو ته د دې درې وظایف بیانوم. د دې درې اسان وظایف ز تاسو ته بیانوم. زما عزتمندو که چرته تاسو حاجاتو کې یعنی مشکلاتو کې گرفتار یې او حاجات چې کوم دی نو تاسو پوره کیږي نه او حاجات تاسو ضرورت وي، نو زما عزتمندو د خپل حاجات او ضرورتو لپاره د دې د وظیفه کولای شي. هغه چې د هر څه حاجت وي زما عزتمندو، که د کور حاجت وي، که د بار حاجت وي، که کاروبار وي، که روزګار وي او که رشته وي زما عزتمندو، یا دغه شانتي په محبت کې کامیابي وي. د دې نه علاوه زما عزتمندو چا باندې قرضونه وي، هغه قرضونه ادا کول غواړي، نو د هغې دپاره هم تاسو د عمل او دا وظیفه کولی شي. یو سړی دی او هغه په غلطه مقدمه کې چې کوم دی نو گرفتار دی، نو زما عزتمندو د هغې دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. په کور کې تاسو سره څوک جنګ جګړې کوي او دغه شانتې اختلافات لري او تاسو ته زیان او نقصان رسوي، نو زما عزتمندو د هغې دپاره هم تاسو د عمل او دا وظیفه کولی شئ. انشاءالله د کور هغه خلک به چې کوم تاسو سره زیاتی کوي، ظلم کوي، هغه ظالمان او هغه زیاتې خواره به الله رب العزت ذلیله کړي. عزتمندو، الغرض د کم مقصد د پاره چې تاسو دا وظیفه کوئ نو کولی شئ، لیکن جایز. که بالفرض تاسو دا کوئ چې یاره تاسو په خپله باندې په یو کس باندې ظلم کوئ او بیا دا وایي چې یاره دغه مظلوم دی تباه شي، نو د هغې دپاره دا وظیفه نشي کولی. بلکې که تا سره زیاتی کوي او ته وایې چې الله ما سره دغه زیاتی کوي، دا زیاتی خور دی، ظالم دی، الله دی تباه کړي، نو انشاءالله د دې وظیفې په برکت په الله رب العزت هغه تباه برباد کړي. نو د وظیفې طریقه څنګه ده زما عزتمندو؟ د وظیفې طریقه باندې ځان پوه کړئ. اولنۍ وظیفه چې کومه ده هغه اسانه وظیفه ده. هغه داسې دی زما عزتمندو چې اودس به وکړي او که مخکې نه د اودس وي زیات بهتر دی. که اودس دې نه وي تازه اودس دې وکړو نو دا د هغې نه زیات بهتره ده. اودس دې وکړو د هغې نه بعد زما عزتمندو 2 رکعته نفل به وکړي. 2 رکعته نفل چې کم صورت ستا خوښي هغه پکې ویلی شي، څه شرط او څه قید پکې نشته دی. 2 رکعتو نفل نه بعد زما عزتمندو کله چې د سلام وګرځو نو سلام ګرځېدو نه بعد به بیا چا سره د خبرو اترو کول نه مخکې درود شریف وی په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې. درود شریف به څو پیرې وی زما عزتمندو؟ درود شریف به ووی 3 پیرې یا 7 پیرې یا 11 پیرې. درود شریف نه بعد زما عزتمندو تاسو به دا الفاظ شروع کې، خو په دې الفاظو کې ورسره یعنی نور الفاظ هم شریک دي. توکلت علی العرش الکریم، توکلت علی العرش الکریم، توکلت علی العرش الکریم. زما عزتمندو د الفاظ به تاسو 314 مرتبه 314 مرتبه چې دا مو وي، د هغې نه بعد به بیا درود شریف ووایئ. که اوله کې 3 پیرې ویلي نو آخره کې هم 3 پیرې، که اوله کې 7 پیرې ویلي آخره کې هم 7 پیرې، که اوله کې 11 پیرې ویلي نو آخره کې 11 پیرې. درود شریف نه بعد به زما عزتمندو لاسونه پورته کړي، ښه په اخلاص خشوع حضور سره به چې دی دعا وغواړي. انشاءالله الله رب العزت په دې دعا قبوله کړي. د دې نه علاوه زما عزتمندو که چېرته تاسو د دې دویمه وظیفه کول غواړئ نو دویمه وظیفه چې کوم ده نو هغه هم ښه اسانه ده، ګرانه نه ده. هغه صرف د توکلت علی الله وظیفه ده. نو زما عزتمندو توکلت علی الله، توکلت علی الله هغه به داسې وي چې پای کې دا قید نشته دی چې تاسو اودس وکړئ او دغه شانتې 2 رکعته نفل وکړي. که په اودس کې مو دغه وظیفه وکړه زیاته بهتره ده. که بغیر اودس یې کوي نو بغیر اودس هم کولی شي. هغه زما عزتمندو صرف توکلت علی الله، توکلت علی الله، توکلت علی الله الفاظ دا چې کوم دی نو یکموش یعنی په یوه ناسته باندې چې کوم دی نو ویل دي. ناستې مطلب دا نه دی چې ته صرف په هغه ځای کې چې دی نو ناستې. که بالفرض ته یو کوټه کې ناستې او کوټه کې د یو طرف نه ته بل طرف ته لاړې نو دا په یک مش یعنی په یو ناسته باندې حسابېږي، یعنی د یو مجلس ناسته ده. دا نه چې یاره تا مجلس بدل کو، ته کمره کې دننه ناستې کمرې نه بار ووتې دا تا مجلس بدل کو، نو داسې به نه کړې. یا به بار کښېنې بار به وظیفه پوره کړي، یا به کمره کې دننه په کمره کې دننه یو طرف ته بل طرف ته تتلې راتلې شي. زما عزتمندو 100 پیرې صرف د الفاظ توکلت علی الله، توکلت علی الله، توکلت علی الله مخکې وروستو ترې نه 1 پیرې درود شریف چې دی نو ولولئ او دغه شانتې په درمیان کې توکلت علی الله ووایئ او بیا د الله رب العزت نه د خیر دعا وغواړئ د خپل حاجت دپاره، دغه شان د خپل ضرورت دپاره یا د خپل مشکلات دپاره. اوس زما عزتمندو یو ورور دی هغه وایي چې زه د توکلت علی الله ختم کوم.
توکلت علی الله ختم کوم او دا ختم دي کوم دینو یعنی زما د په ناممکن حاجتونه پوره شي زما د په سخت نه سخت مشکلات آسان شي نو زما عزتمندو دا توکلت علی الله ختم چې کوم دینو که تاسو کوي نو هغه هم آسان دی ګران نه دی آسان داسې دی زما عزتمندو که ته پکې چا سره خبرې اترې کې نو خبرې اترې هم کولی شي دغه شانتې زما عزتمندو ګرځې را ګرځې نو هم پکې ګرځېدی را ګرځېدی هم شي دغه شانتې څه سهار وې څه غرمه وې څه ماښام وې هم کولی شي څه نن وې څه سبا وې هم ویلی شي څه قید پکې نشته زما عزتمندو دغه شانتې زما عزتمندو څه سبا وې څه بله ورځ وې بله ورځ وې نن درنه چې دی نو نن دی وي سبا درنه پاتې شو یو پیره دې هم پکې نه وي بله ورځ دی وي نو هم کولی شي په دې طریقه باندې زما عزتمندو ښه اسان دی نو توکلت علی الله توکلت علی الله توکلت علی الله دا الفاظ ویل دي زما عزتمندو 70000 پیری او یا زره پیری چې کوم دی توکلت علی الله توکلت علی الله توکلت علی الله ویل دي زما عزتمندو او 10 کې زیات بهتر دی که د چا 10 نه بغیر او 10 وینو بغیر او 10 هم ویلی شي صرف توکلت علی الله توکلت علی الله دا الفاظ زما عزتمندو 70000 مرتبه پوره کې سو نظر چې دا پوره کولی شي زیات بهتر دی مثلا یو سړی دی هغه چې په ورځ کې پوره کوم بل وی په 2 ورځو کې پوره کوم بل وی په 3 ورځو کې پوره کوم نو زما عزتمندو سونه چې زر تاسو دا پوره کولی شي دا پوره کې او بیا د الله رب العزت نه خوشو وضو سره چې د دعا غواړي د خپل وس مطابق چې کوم دی نو سنه صدقه ورکې ان شاء الله دې سره الله رب العزت تاسو لوی حاجات پوره کې د غرونو مر حاجتونه ان شاء الله او یا زره حاجتونه به د دې الفاظو د ویلو په برکت باندې الله رب العزت پوره کې هو کتا صحیح طریقې سره او اعتقاد سره صحیح عقیدې سره تا ویلي زما عزتمندو بیا هم که چېرته تاسو په طریقه کار باندې نه پوه شئ نو کمنټ کې تاسو تپوس کولی شئ ویډیو سره لایک کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ الله مو همیشه دپاره خوشحاله تر تازه کامیاب او آباد ساته موږ له اجازت راکړئ میلاویږي به انشاءالله راتلونکي د وظیفې ویډیو کې د لوی الله په امان